په سوات کالام کې ورور د خپلې خور سره ناروا زیاتې کړې دي، یعنې بدکاري یې ورسره کړې ده او ویډیوګانې یې ترې هم جوړې کړې دي. دغه ورور یې پولیسو نیولی دی. د ورور د خولې بیان یې درسره هم شریکوم او دغه ویډیوګانې درسره هم شریکوم. تر اخره پورې راسره پاتې شئ، ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل قرار کلیک د سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلۍ نشان هم ووهئ. ملګرو، په سوات کې ورور د خپلې خور سره په زوره بدکاري کړې ده او ویډیوګانې ترې هم جوړې کړې دي. خور یې په خپل ورور باندې FIR هم درج کړی دی چې دغه ورور یې پولیسو په موقع باندې نیولی دی. خور یې په FIR کې لیکلي دي او بیان یې پولیسو ته ورکړی دی چې ورور مې څو ورځې مخکې زه کالام ته چکر لا بوتلم چې هلته یې په مونږ شپه راغله. ورور مې په هوټل کې کمره ونیوله. مونږ هوټل ته وختو، هلته مونږ روټۍ وخوړه. نو په ګیلاس کې مې ورور راته نشه اچولې وه. ما سره د نشې په حالت کې بدکاري وکړه او زما نه یې ویډیو هم جوړه کړه. خو زه کله په هوش کې راغلم نو زما حالات ډېر ګډ وډ وو، خو ما غږ ونه کړو او ورسره کور ته رالم. څو ورځې بعد مې بیا ورور راته وویل چې ما سره بیا چکر له لاړه شه. کله چې زه چکر له ورسره لاړم نو ماته مې ورور ویډیو وښوده او راته وویل چې ته ما سره دغه کار کوې نو زه به دا ویډیو چاته هم نه ښیم. ما سره دغه کار کوه. ما سره دوباره دغه کار وکړو. بیا چې څو ورځې تېرې شوې نو بیا مې راته ورور وویل چې زما سره چکر له لاړه شه. نو زه د حالاتو نه ډېره مجبوره شوم. نو زه د مدین تانې ته لاړم او تانه کې مې په خپل ورور FIR درج کړو. پولیسو مې ورور په موقع باندې ونیولو. پولیسو هم ویلي دي چې د جینۍ ټسټونه مونږ لیکلي دي. کله چې رپورټ راشي نو بیا به دغه ټول واقعه مونږ میډیا ته ښکاره کوو چې آیا دا رښتیا دي یا دا جینۍ په خپل ورور هسې الزام لګوي. ملګرو، دا اخري وخت دی او داسې زناګانې ډېرې زیاتې شوي دي. الله دې داسې خلک تباه او برباد کړي او ټول مسلمانان باندې دې الله تعالی خپل رحم او کرم وکړي. دا و د نن ورځې خبر چې درسره مو شریک کړو. ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل یې سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.